د عامې روغتیا وزارت مرستیاله مموسي زیور وایي چې د پکتیکا ولایت روغتیایي حالت له ارزولو وروسته به اړین بدلونونه رامنځته کړي. هغې د شرن ملکي روغتون څخه د لیدنې پر مهال میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ولایت ته یې د روغتیایي برخې ارزولو په موخه څو ورځنی سفر کړی او د خپل دغه سفر په لړ کې به چې د بیلابیلو برخو لوړپوړي مسؤلین هم ورسره ملتیا کوي، ستونزې راټولي او د حل په لارو چارو به ورته کار وکړي. ما خو یو عمومي کتل وکړ، اما ټول لیدل دوی تخنیکي ګوري، موږ سره سبا پورې شریکوي، په هغې کې به بیا کینو چې تر کوم حده پورې دوی مشکلات لري. وخت به یا یو میاشت یا 2 میاشتې ورکوو، د دې نه علاوه که 2 میاشتو پکې اضافه اصلاح نه کړو نو ظاهره ده چې فیصله به کوو. نیوکې دا موجود دي چې په ټوله کې د پکتیکا ولایت په روغتیایي مرکزونو کې خدمتونه ښه او منظم نه وړاندې کیږي. یو شمېر مشران او مدني فعالان دا هم وایي چې د روغتیا په برخه کې کارکوونکي OHPM موسسه په فساد کې ښکیل ده او د قرارداد اړوند خپل کارونه سرته نه رسوي. نیک محمد وایي یا د قراردادي موسسه په ګمارنو کې خیل او سیمه په نظر کې نیسي او د خپلې خوښې وړ کسان پر دندو ګماري. حاجي رحمت الله چې د شرن ملکي روغتون ته یې ناروغ راوړی وایي روغتیایي کارکوونکي او په ځانګړي ډول ډاکټران یې ناروغ نه ګوري او درمل هم له بهر ورته لیکي، په داسې حال کې چې اقتصادي حالت یې هم چندان ښه نه دی. OHPN بغیر د امتحان نه یو کس همالته راولېږه، څه وخت وروسته بل بست اعلان نه شو، دویم کس همالته په وظیفه باندې راغی، دویم بست کې یو څوک مقرر شو. نو د OHPN په وړاندې باندې دا خلک نن سروبي او ورګون ولسوالۍ ډېر مشران هم راغلي دي چې 25 نفره دي، دوی هم راغلي دي. اوس غواړي معین صاحب سره دلته وویني، دواوې لپاره راکړې، پرچې لپاره، دواخانه لپاره، ولا ډاکټران نه ولو، بس یو ډاکټر یې هغه ته ورته وایي دا مریض وګوره. اول دې ما د لمسۍ دا کلونه پړسېدلې وله، ما ورته ویل دا وربدله که دا پړسېدلې وای تیارې ودرېږه، زه نه یم خلاص. خو د عامې روغتیا وزارت مرستیاله مموسي زیور وایي چې په دې ولایت کې د ناروغانو حجم زیات دی او روغتیایي کارکوونکي کم دي، نو له دې امله د خلکو شکایتونه هم زیات دي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه به وکړي پر شرن ملکي روغتون سربیره یو شمېر نور هغو روغتیایي مرکزونو ته ارتقا ورکړي چې د ناروغانو بیړوبار پکې زیات دی. یو کوم شی چې ما وکتلو د دې روغتون د ساختماني بخش چې دی هغه لږ وړوکی دی او دې دپاره موږ هغه پلان شوی دی چې دا باید 150 بستر شي، ځکه 15 بستره ویل شوي ده چې دا دی، اما ساختمان ته چې زه ګورم دا موږ 150 بستره په دې کې نشو کولی. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت مدني فعالانو او ځوانانو په دې ولایت کې د روغتیا برخې تمویلونکې موسسې OHPM له کړنو شکایت کړی و او یا د موسسې په بېلابېلو برخو کې پر پراخ فساد تورنه کړې وه.